دې پخوانیو پیښو څخه یوه دا پیښه چې 1500 کسانو ژوند یې له منځه وړی. ټایټانیک بېړۍ قومندان او افسرانو داسې کومې غلطیانې ترسره کړلې چې د ټایټانیک غوندې لویه او لوړه بېړۍ یې په اوبو کې غرقه کړله او 1500 کسانو ژوند یې له منځه یووړ. راځئ نن په همدې موضوع باندې رڼا واچوو او تاسو څخه دا هیله کېږي چې دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او چینل مو تر سبسکرایب کړئ. د کال 1912 اپریل په 12مه نېټه باندې د نړۍ تر ټولو لویه او شانداره بېړۍ ټایټانیک RMS غوښتل چې خپل لومړنی سفر پیل کړي، چې دا سفر یې د انګلستان له ساوث مپټن څخه امریکا ته پیل کړ. او په دې بېړۍ کې سپاره خلک څه عام کسان نه وو، بلکې مشهور صنعتکاران، فلمي اداکاران او همداسې نور وګړي شامل وو. او دې سپاره خلکو غوښتل چې خپل ښه ژوند لپاره امریکا ته سفر وکړي او خپل ښه ژوند ته دوام ورکړي. او د دې بېړۍ قومنداني یو داسې شخص په لاس کې وه چې هغه تقریبا 22 کلن وو او نوم یې اډوارډ جان سمیت نومېده. د دې قومنداني ترسره کوله. د دې بېړۍ جوړښت ډېر حیرانوونکی و، ځکه د دې بېړۍ سینګار داسې شوی و چې نننی 5 ستوریز هوټل به شاته پرېږدي. دا بېړۍ 269 متره اوږده او 53 متره لوړوالی درلوده. او په دې بېړۍ کې ښکلي لرګي، رنګینې ښیښې، ترکي حمام، برقي حمام، همداسې 2 سترې زینې، تود لامبو حوض، جیم، سکواش میدان، کتابتون په دې درلود. د دې بېړۍ خوندیتوب داسې سیستمونه وو چې ټولو به ویل چې دا هېڅکله نه ډوبېږي، یعنې دې بېړۍ ته نه ډوبېدونکې بېړۍ ویل کېدله. دا بېړۍ په داسې خوندي وسایلو سمبال وه چې ټولو به ویل دا هېڅکله نه ډوبېږي. او د دې بېړۍ جوړونکی شرکت وایټ سټار لاین، د دې شرکت رئیس خلکو ته په دا ډېر ډاډ سره ویل چې دا داسې بېړۍ ده چې هېڅکله نه ډوبېږي. د دې بېړۍ لومړی سفر 2 ورځې وروسته د اپریل په 12مه نېټه باندې دا په خپل سفر پر مهال په اتلانتیک سمندر کې چې سفر یې ترسره کاوه 2 ډوله خطر زنګ ورته ووهل څه. او د دې خطر لامل یې اتلانتیک سمندر کې د یخ څخه جوړ شوي لوی غرونه وو. دې ته د راډیو له لارې یا مخابر له لارې داخل ته مخابره کېږي او ورته ویل کېږي چې موږ 2 دانې لارې کې خنډونه د یخ لرو او د هغو په وړاندې خپل اقدام ترسره کړي. نو خوشبختانه د دې 2 په وړاندې دوی خپل اقدام ترسره کړ او بېړۍ د دې یخ په وړاندې بچه کړله. که څه هم دې ته 2 ځلې زنګ ووهل شو، خو بیا هم د دې بېړۍ خپل سرعت کم نه کړ او سرعت 1.5 ناټو سرعت سره حرکت کاوه چې 40 کیلومتر پر ساعته کېږي. 2 ورځې د نور سفر وروسته چې د اپریل 14مه نېټه کېږي، دا بېړۍ د نورو خبرتیاو څخه هم خبره شوله چې لاره کې موږ نور د یخ خنډونه هم لرو، د یخ غرونه هم لرو، تر څو په وړاندې یې عملي اقدام وشي. خو د دې بېړۍ قومندان او نورو افسرانو دا خبرتیاوې له پامه وغورځولې. هر کله چې بېړۍ خپل سفر ته دوام ورکوي، بالاخره لمر غورځېږي، شپه رانږدې کېږي. او د دې شپې یوه ځانګړتیا دا وه چې سپوږمۍ اسمان کې شتون نه لره او د یو څو ستورو رڼا چې ډېره کمه وه او هېڅ شیان واضح نه لیدل کېدل. او د دې بېړۍ کې یو ځای چې کراس نست په نامه یادېږي، ډېر لوړ ځای چې هغه مخې ته د خنډونو په وړاندې څارنه ترسره کېږي. هلته یو فریډریک فلیټ په نامه یو کس ناست دی، هغه د دې لارې څارنه کوي، د نورو بېړۍ په وړاندې د یخ څخه جوړ شوي د غرونو په وړاندې د بېړیو ساتنه کوي، خپلې بېړۍ ساتنه کوي. که څه هم د شپې یو خوا رڼا نه شتون نه لر او دویمه خوا یخ باد چې د بېړۍ سرعت زیات و، یخ باد سترګو څخه اوښکې راوستلې، نو چې لیدنه یې لا خرابوله او سم شیان واضح نه ورته ښکارېدل. هماغه مهال فریډریک فلیټ په نامه ناست کس چې د بېړیو یا د لارې څارنه یې کوله، ناڅاپي خپل مخ ته یو د یخ څخه جوړ شوی لوی غر ویني او 3 ځله زنګ داخل ته کوي او ورته وایي چې موږ مخ ته د یو ډېر لوی یخ څخه جوړ شوی غر شتون لري، باید زر تر زره عملي اقدام وشي. او 4م ځل یې زنګ افسرانو ته وکړ. افسرانو خپل زنګ داخل د انجن خونې ته امر وکړ چې بېړۍ چپ طرف ته تاو شي، تر څو مخې ته موږ د یخ څخه جوړ شوي یو لوی غر لرو، تر څو بېړۍ ورسره ټکر نه شي. بدبختانه دا ډېر ناوخته شوی او بالاخره دا بېړۍ د هماغه یخ سره ټکر کوي او بېړۍ کې کوچني او لوی ستوري رامنځته کېږي او بېړۍ زیانمنه کېږي. او د شپې 2 بجې او په 40 دقیقو باندې بېړۍ یوه برخه ډېره زیانمنه شوې وه. وروسته دا بېړۍ په منځ 2 ټوټې کېږي او دواړه خواوې ډوبېږي. او ځینو د خلکو ویناوو په اساس چې د دې بېړۍ قومندان د خپل ځان وژنه په اوبو کې کړې ده. دې بېړۍ کې هغه کسان چې سپاره وو، هغو شمېر تقریبا 1500 ته رسېده. داخل د بېړۍ کې داخل د کوچنۍ کښتیو په واسطه وایستل شول او پاتې نور کسان هغو همدا ګمان کاوه چې دا بېړۍ هېڅکله نه ډوبېږي. هغه پاتې شول چې د اوبو د تودوخې منفي درجه 2 سانتي ګریډه ده، نو خلک د یخ له امله په اوبو کې مړه کېږي. دا یوه پېښه وه چې نړۍ سمندري صنعت ته
تل لپاره لاره بدله کړه. 1914 میلادي کال کې د یخ نړیوال سار جوړ شو او داسې یو تړون لاسلیک شو چې هر کله بیړۍ په اوبو کې حرکت کوي د هغې لپاره باید زیاتې کوچنۍ کښتۍ شتون ولري تر څو خلک هر کله چې هغه ته ستونزه رامنځته کېږي خلک باید وژغورل شي. په 2012 میلادي کال کې د استرالیا تر ټولو لوی شتمن شخص غوښتل چې همداسې اتلانتیک بیړۍ دوهمه بیړۍ جوړه کړي او دا پروژه تر 2022 کال پورې نه ده بشپړه شوې او ځینې رسنۍ دا وایي چې دا بیړۍ د جوړېدو مخکې ډوبه شوې ده. دا تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې دا پروژه پای ته رسېدلې ده او که نه او دا بیړۍ شتون لري او که نه او تر اوسه پورې همدا څېړنې ترسره شوي دي چې دا بیړۍ تر اوسه پورې د دې پروژه نه ده بشپړه شوې. او که دا ویډیو مو خوښه شوې نو نورو ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ.